هغه هیواد رسوا شو چې له امله یې د افغان سولې بهیر ګډوډولو هڅه کوي. فاینانشیل ټریبون وایي امریکا د سولې بهیر ګډوډولو هڅه کوي. فاینانشیل ټریبون په یوه راپور کې ویلي چې امریکا او متحدین یې د افغان سولې بهیر ګډوډولو هڅه کوي. راپور د ایکانا په حواله د ایراني پارلمان د بهرني امنیت د مرستیال رئیس عباس مقتدی له قوله ویلي ټول په دې پوهیږي چې په افغانستان کې د روان وضعیت لامل د دغه هیواد په کورنیو چارو کې د بهرانیانو مداخلې دي. نوموړي زیاته کړې امریکا په دې وروستیو کې پر ایران تور پورې کړی دی چې ګوندې د افغان سولې پروسه کې همکاري نه کوي. خو د ده په وینا امن افغانستان تر ټولو ډیر د ایران په ګټه دی او دوی په دې برخه کې خپله وروستۍ هڅه کړې ده. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام زیاته کړې امریکا په نورو هیوادونو د دې پروسې د تخریبولو په تور سره هڅه کوي ځان پاک وښیي. خو اصلي خبره دا ده چې امریکا د سیمې له هیوادونو سره هیڅ خواخوږي نه لري او په همدې توګه هڅه کوي د افغان سولې پروسه له خنډونو سره مخ کړي.